سلامونه د قدر وړ لیدونکو ته اولاد زر یم پیک راورسېدی پارسل زر او چنار او پر دې خوا په پښتو لیکلی دی بل شی په لاس نه رالی ماشین چاړه مې د دوکان سره واخیست اوس به پرېږدو چې چش پکښې کړي د خیره سره بسم الله داسې نه چې دننه سامان پکښې پرېږدو هره به بیا بل غذا وي اچھا اوس بسم الله ماشاءالله دا څنګه سپین سپین شان پکښې کې دي دا یو وارې به ګرده شان راوباسو باره بیا برقراره وګورو چې په تلوسه کې به مو نه پرېږدم ملګرو دا دي ډي جی مایک 2 مایکونه زموږ د ویډیوګانو دپاره دغه نوم دی بیا کوم د لاسه کېدل په ګوګل کې سرچ کړئ که مو په اړه معلومات غوښتل ډي جی مایک 2 د دې نوم دی دغه یو او بل یعنې دوه مایکونه سوله او دغه هغه دغه سوله څه ورته وایي دستګاه دا سوله چې دستګاه هم ده پاور بانک هم دی چې دا مایکونه پکښې ساتل کېږي پکښې چارجېږي او موبایل ته بسته کېږي څونه نازولی دی موبایل ته بسته کېږي بیا غږونه ثبتوي د خیره سره بسم الله دا به ایسته کړو دا بټن ماشاءالله ماشاءالله دا څونه ښایسته شی دی دا دستګاه سوله دا د آیفون دپاره سو او دا یې د سمسنګ دپاره یا د 15 بعد چې کوم 15 د 14 آیفون دپاره هم دا کار کوي دا هغه سوه دا دستګاه سوله دا هغه یو بل اضافه بټن پکښې راغلی دی چې که غواړې د ستا شاوخوا غږونه هم پکښې ثبت کړې نو هغه هم پکښې راوستلی سي او که غواړې چې یوازې خپل غږ ثبت کړې او شاوخوا غږونه سایلنټ کړې نو هغه هم کولی سي دا او پاته سو اوس به مایکان راوباسو او دا خو بیا اوس بل کڅوړه درپسې دا هم کتابچه سوله هر میک اړوند معلومات دا دونه خط په چا وایه ښه خیر موږ سر په خلاص دی به دا خط بغیر هم دا بستی بل زنځیر دی پسې دا یې مایک سو دا د چارج او د کمپیوټر لاین سو دا اوس په مایک پسې ماشاءالله دا مایک سو اوس چې موږ استعمالوو هغه دا دی تور رنګ دی ډي جی دی ساده دا مایک 2 دی دا به بیا په راتلونکي کې بیا دا سپین ویني دلته به دا اسما بسته کړي دا تو د بل چیش دی په دا بستې کې بل خو نو دا دغه دی وریښتانې دی پسې او دا ور واچو اوس سم سو ښه خوند کوي پاته سو دا بل مایک سو پسې دا نو هم عین شی دی لکه دا بل دا به نه خلاصوو او خلاص یې که څه تاوان کړي داسې نه چې نه یې پکښې کې خالي تو برای راستولی یا دا دې سته پکښې دا یې مایک سو دا یې لین سو او دا یې هم هغه زنبک سو راووځه نو دا هم د حفیظ هلال شرکت والا یې کور ودان د هغوی په کارګو کې دا راته راورسول رانیولي مو په چین کې وه او راته راوړله حفیظ هلال شرکت والا ډېره زیاته مننه د هغو څخه او ستاسې څخه چې تر دا وخته راسره یاست په راتلونکي کې هم راسره اوسئ